او دومره درته وایم ورب الکعبه چې څو پورې ژوندی یم زه به په انتظار یم او که زه مړ شوم نو زما ملګرو له یا زما کشرانو له دې بیا جواب ورکړي او یا زما بچو له او زما نسل له دې ورکړي د قیامته پورې مور داسې بچی نه دی راوړی چې یو صحیح حدیث ثابت کړي چې بهې کې دی چې د ښځې لمونځ او سړي لمانځه کې فرق دی دومره مضبوطه ویم په د الله په دې کور کې ویم او هغه ډکوسلې نه ولمسي په یو صحیح حدیث کې دا صحیح ټکی ورسره زه لګوم په یو صحیح مسند حدیث کې دا نه دي راغلي چې د زنانه او د نارینه په دننه لمونځ کې څه دی فرق دی دا نشته هله کومې مسلې چې ګوره زه بیانوم فایدې د ساتئ دا د ښځو دپاره هم دي د سړو دپاره هم دي ګوره رکوع کې مسله تېره شوه که نه چې ملا به بلکل اواره او سیده ساتي دا د ښځو دپاره هم ده هلته زموږ په ملک وایي نه جي د ښځو دپاره څه ده ملا به بلکل داسې معمولي راټیټه کړي هلکه ولې وایي عورت یې ښکاره نه شي ټول غم دغه د عورت سره دی ښکاره نه شي او ښکاره نه شي نو ښځه خو کور کې لمونځ کوي په کور کې بیا اکثر په کمره کې ولاړه هغې ته ګوري څوک بل په پرده کې ښه غټ صادري غټې کپړې په دې کې عورت کله ښکاره کړي دا فرق بې دلیله دی دا فرق څه دی بې دلیله دی داخلي منځ کې څه فرق نشته موږ داخلي مونځ وایو صحیح ده چې عورت د زنانه په منځ کې پردې مسلې احکام جدا دي جدا دي د صفونو مسله هغې باندې جمع لازم نه ده هغه چې کله زنانو له امامتي ورکوي نو په منځ کې به ودرېږي دا بارایي مسایل دي چې خو موږ دننه د منځ کیفیت بیانو هغه یو شان دي ام الدرداء رضی الله عنها امام بخاري څه وایي صحیح بخاري کې دا روایت وی كانت تصلي صلاة الرجل هغې به بلکل داسې لمونځ کوو لکه څنګه چې سړي کوي وکانت امرأة فقیهه ډېره پوهه ښځه وه نو موږ دا وایو چې منځ کې داخلي څه فرق نشته پرې ورسېدی که نو دا د سجدې دا مسلې رکوع دا مسلې د ښځو سړو ټولو دپاره دي دقه شان کوله او سجده به ښځه هم لګوي هلته وایي که نو وایي دا سینه به د ځمکې سره جوخته کړي او هغه چپړي ته سجده به لګوي او د دې لپاره چې عورت یې ښکاره نه شي دا ټولې څه فالتو خبرې دي په دې څه دلیل نشتي که داسې دومره پورې خبره لا صحیح ده چې اوس یو مثال کې یو زنانه په حرم کې لمونځ کوي نو ډېر دې لکه لاسونه نه کولاوئ ډېر دې بدن نه کولاوئ لږ معمولي دې کولاو کړي دومره چې پټه پاتې شي بس حرج نشته که سړی داسې معقول عنده کې علت هم په دې کې دا نه دي چې سنګلي به خورئ سنګلي خورول حرام دي په ځمکه باندې او دغه شان د جسم یو بل سره لګول دا هم ناروا دي ورسېدی